حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي ده، اخر وخت کې د روم په بارډر کې وفات شي. د مجاهدینو سره روانو، مجاهدین ورته ویل ته ضعیفه یې، ته مه راځه. ده ورته ویل که زه الله ته په قیامت کې پېښ شم او الله راته وویل چې ته خو د رسول الله میزبان وې، ته ولې له مجاهدو پاته وې؟ زه به ورته وایم الله ما ته څه وخته چې د جهاد مستحق وم، جهاد مې کوئ، خو چې کله له جهاده ولوېدم بیا د مجاهدینو سره روان وم، د دوی ملګرتیا مې کوله. نو مجاهدینو ته وویل چې ما به در سره ملګری کوئ، چې کله زه وفات شم بیا به مې مخ ته در سره وړئ میدان جنګ ته. د روم بارډر ته نږدې په یوه علاقه کې دی وفات شي. مجاهدینو یوړ د روم د قطستنیې کلي دغه علاقې سره نږدې دی دفن کوي. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه سبا ته د روم د کلي خلک رالو، ورته ویې ویل دا کس څوک دی چې دلته تاسې قبر جوړ کړی ده؟ کافران وو. صحابه ورته وویل دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي ده، حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه. دا خلکو په اتفاق ورته وویل چې موږ د ده قبر نن لیدی چې له اسمانه ډیوې راتلې په ده باندې لګېدې او بیا بېرته پورته کېدې. تاسې په دې شاهدان سئ موږ ټولو ایمان راوړی ده. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ټول کلی نر تر کلي په یو وار مؤمنان سو. د حضرت ابو ایوب انصاري کرامت بعد الموت ښکاره شي. هغه حضرت ابو ایوب انصاري چې د رسول الله سره یې مینه او محبت درلودی او داسې محبت یې درلودی چې رسول الله به کومه مړۍ خوړلې وه په کاسه باندې ده به له هغه ځایه خوراک کوی، هغه کاسه به یې خوړه او له هغه ځایه به مړۍ خوړه چې پیغمبر علیه السلام به له کومه ځایه ګوله مبارکه پورته کړې وه. یو وخت کې یوه مړۍ ورته راغله پیغمبر علیه السلام ته، پیغمبر علیه السلام ونه خوړه. په هغه مړۍ کې ګندنه پیاز استعمال شوي وو. حضرت پیغمبر علیه السلام به اومه پیاز و ګندنه دا شی نه خور. دا نه چې دا حرام دي، خو د دغه شي بوی چې د ده مبارک سره د ملایکو ملاقات ډېر وو، نو ملایکو ته له بدګویي څخه بد ورځي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه شی نه خوښاوی چې په کوم شي کې بدګویي وي. کاسه یې وروړه حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه ته. ده ورته وویل دغه رسول الله ولې خوراک نه ده کړی؟ دوی ورته وویل ته پوښتنه دې نه وکړه. دی ورغی یا رسول الله دا ګندنه حرامه ده ستا نه ده خوړلې؟ نبي علیه السلام ورته وویل نه حرامه نه ده، خو د ما سره د ملایکو ملاقات ډېر وي، نو زه داسې شی نه خورم چې د هغه بدبویي وي ځکه ملایکو ته تکلیف وي. ده ورته وویل زه قسم ده که هغه شی وخورم چې رسول الله نه یې خوړلی، زه بې څنګه خورم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې زما محبوب او معشوق ده هغه خوراک نه یې کړی، هغه شي څخه به زه خوراک نه کوم. هغه مړۍ یې په هغه ځای باندې پرېښوه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې په بازار کې روان ده. خلکو ته وایي تاسې څنګه دلته ناست یاست؟ په جومات کې د رسول الله میراث تقسیمیږي او تاسې دلته ناست یاست. خلک ورته وایي چیرې؟ وایي په مسجد نبوي کې ده. خلک ټول لاړو مسجد نبوي ته چې ورغلو وایي کاتو خلک ناست دي، څوک تلاوت کوي، څوک منځونه کوي، څوک بیان علمي کوي، حرام و حلال بیانېږي. بېرته رالو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وایي تا خو په مسجد کې د رسول الله میراث تقسیمیږي، هلته خو څه شی نه تقسیمېدو. دی ورته وایي په جومات کې څه شی وو؟ دی ورته وایي په جومات کې چا تلاوت کوی، چا لمنځونه کول، چا حلال و حرام بیانول. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وایي د رسول الله میراث هغه علم ده، په جومات کې علم بیانېدی، تاسې به په هغې کې برخه واخئ، د رسول الله میراث به تاسې له ځانه سره وړئ. ورونو د رسول الله میراث هغه علم ده، قرآن ده، دین ده. پیغمبر علیه السلام په میراث نه ده پرېښی لا دینارا ولا درهما، یوه روپۍ یو دینار د رسول الله په میراث نه ده. چې میراث دنیا ته پاته ده هغه دغه علم ده چې نن دغه حافظ حاصل کړی ده، دا قرآن ده چې دا نن حافظ دستاربندي په کړې ده.